د ورور محترم سوال کړی وی دلته یوه ښځه ده ماښام مونځ چې وکړي وی بېغمه اوده شي او مونځ پښمني کې کوي دا کار یې صحیح دی که نه؟ جواب دا ده چې قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مونځ الله تعالی په مؤمنانو فرض کړی دی په خپل وخت باندې وخت په وخت او رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځو مونځونو وختونه ښودلي دي چې د سهار مونځ ده او د ماسپښین ده او د مازدیګر ده او د ماښام ده نو د ماسخوتن مونځ چې ښودلی دی هغه دا ده چې کله عمرت ختم شي د نصف اللیل پورې د نیمې شپې پورې د ماخوستن مونځ کېږي نیمې شپې پورې دا یې ټیم دی د نیمې شپې نه اخوا بیا د ماسخوتن د مونځ ټیم قضا کېږي نو بلا ضرورته بغیر د حاجته د ماخوستن مونځ د نصف اللیل نه اخوا اړول دا ګناه ده د خور ته دا نصیحت او وصیت دواړه کول پکار دي چې دونه بې احتیاطي خیر دی مه کوه د ماخوستن مونځ دی او زه انتظار کوه دومره دی خوب ته چې اول ټیم داخلیږي نو بس په هماغه ټیم باندې مونځ کوه ورسره تراویح کوه او بیا اوده کېږه نوره او دا طریقه بیخي خطا ده د شریعت خلاف ده او دا کوم مې چې کړی په دې باندې د الله ته معافي وغواړي آینده کې دې بیا نه کوي